د اسلامي امارت واکمنۍ پر ظاهر قدیر ننګ وکړ. نوموړي واکمنۍ په دوحه کې له کنایه له سفیر سره د ظاهر قدیر قضیه تعقیبوي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ولسواکۍ پر مهال د ولسي جرګې مرستیال عبدالظاهر قدیر کورنۍ افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د ظاهر قدیر قضیه به په جدي توګه تعقیب کړي. امیرخان متقي د ظاهر قدیر کورنۍ ته ویلي چې د خپل توان تر بریده به لازم ګامونه اخلي. د ظاهر قدیر کورنۍ د یونۍ یا یکشنبې پر سحر د غویي پر 21 افغانستان انټرنشنل ته ویلي چې له متقي سره په دې لیدنه کې ټینګار وشو چې ښاغلی قدیر امریکا ته ونه سپارل شي. د نوموړي کورنۍ وایي د اسلامي امارت د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې خپل استازي ته زنګ وهلی او لارښوونه یې ورته کړې چې د ظاهر قدیر پیښه په دوحه کې د کنایې له استازي سره مطرح کړي. ښاغلی قدیر د وري پر 9مه د کنایه په ناروبي کې د امریکا په امر د نشه یي توکو د قاچاق او د ناقانونه وسلو لرلو په تور ونیول شو. په ناروبي کې یوې محکمې امر کړی چې نوموړی به تر هغه وخت پورې د پولیسو په بندخونه کې پاتې شي چې د هغه د سپارلو بهیر امریکا ته پیل شي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ذاکر جلال هم د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښایي متقي د ظاهر قدیر د کورنۍ له غړو سره ولیدل او له هغوی سره تر لیدنې وروسته یې په دوحه کې د افغانستان استازولۍ ته لارښوونه کړې چې د کنایې د استازولۍ له لارې د ظاهر قدیر قضیه تعقیب کړي. جلالی یادونه کوي چې دا واکمني بې له تبعیضه د هر افغان له حقونو څخه دفاع کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.